حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها نه روایت دی چې په حجۃ الوداع کې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې زه بیمار یم ماته تکلیف دی طواف څنګه وکم. نبی علیه السلام ته ویل چې په سوارلي باندې سواره شه او د خلکو نه وروسته جدا طواف کوه. او په دې وخت کې نبی علیه السلام یو طرف ته ولاړو مونځ کولو په هغې کې سورت طور تلاوت کولو. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو دې حدیث نه معلومه شوه چې د بیماری په حالت کې د مریضتیا په حالت کې چې تاله تکلیف وي عذر وي نو ته طواف چې کوي په نن سبا خو هلته سوارلي څیزونه جدا دي په خوا اوښان وغیره او اسونه به نو ته دا کولی شي چې د عذر په بنا باندې ته په سوارلي باندې طواف وکړي د عذر په بنا باندې د مریضانو دپاره چې خپې دردي وغیره یا خدای مکه په ماغه وخت کې تکلیف پیدا شو نشو ګرځېدلی نو کولی شي چې هلته بایسکلو والا وي وغیره په هغوی پیسې اخلي خلکو له طواف ورکوي ګرځوي نو ته د عذر په بنا باندې سوارلي بایسکل وغیره باندې سورېدلی شي او طواف کولی شي او دا جایز دي. محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.